السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاجی سے محترم، الله دې خوشاله کا. ستا چا سره بحث راغلی دی او قدر ته ویلي دي چې بزازي او نبراس لیکلي دي چې په کوم علم کې واسطه راشي نو هغه غیب نه پاتې کېږي. دا یاسې هوا جنګولې ده او د سر نه په دې بحث پوه نه دی. صحیح ده. د دې وجې نه نبراس او شرقاید او د شعرو ټولو لیکلي دي چې یو علم دی یو غیب دی. علم بیل شی دی او غیب بیل شی دی. علم الغیب چې دی دا مضاف الیه دی، او تعریف چې کیږي نو د علم به ځان ته کیږي او د غیب به ځان ته کیږي. یو تعریف اصطلاحي دی، یو تعریف لغوي دی، یو محصله اجمال او مصداق ته دی. د دې درې واړو شیانو کې فرق دی. او نبراس چې څه لیکلي دي هغه وایي چې اسباب د علم چې دي هغه بیل دي، او وحده او ادراک د علم دی، مختلف اشیاء لیکلي کنه. داسې چې دی دا دی چې سوای چې نبراس او یا بزازي لیکلي دي هغه دی په بل ځای کې وایي. هغه یې داسې لیکلي دي چې څوک د نبی علیه صلات والسلام په وخت د نکاح کې شاهد وګڼي نو دا چې دی دا کافر کیږي، ځکه چې د نبی علیه صلات والسلام ته علم غیب ثابت کړ او دا کفر دی. او دا غي جواب چې دی علامه شامی او تاترخانی او نور ډیرو غنو فتاواجاتو کړی دی. صحیح ده. نو فلهذا دا دی چې کما هوا جنگي دا بالکل غلطه ده او دې په دې کې غلطه ده. ښه